په استانبول کې د پاکستان عیسای او د جهادي مشرانو ناسته او د ذبیح الله مجاهد غبرګون. اسلامي امارت د پاکستان د استخباراتو له استازو سره د جهادي مشرانو پر ناسته نیوکه کړې ده. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په ترکیه کې پخوانیو جهادي مشرانو د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI له استازو سره لیدلې دي. هغه وویل چې پخواني سیاستوال د پاکستان په مرسته بیا واک ته نشي راتلای. د اسلامي امارت یوه ویاند د دوشنبې په ورځ د سپیس ایکس په یوه پروګرام کې وویل که دا معلومات رښتیا وي نو دا په دې معنا ده چې دغو اشخاصو خپل هوش له لاسه ورکړی دی ځکه چې حتی یو ماشوم به هم داسې کار ونه کړي. مجاهد پاکستان ته په اشارې سره ویلي چې ځینې هیوادونه او استخباراتي سازمانونه د افغانستان په اړه ناوړه نیتونه لري. هغه دغه راز ویل هغه مشران چې خپل ژوند یې په سیاست کې تیر کړی په داسې غونډه کې څنګه ګډون کوي. مجاهد زیاته کړه دغو مشرانو موږ د پنجاب په انحصار تورن کړه او 20 کاله یې زموږ پر ضد جګړه وکړه. دوی زموږ خبره ونه منله او موږ یې پاکستانیان وبللو. اوس دوی په خپله د عیسی لاس ته ورغلي دي تر څو بیرته راشي. مجاهد زیاته کړه چې د اسلامي امارت ځواکونه د ملیشو او د پخواني جمهوریت د ځواکونو په څیر نه دي چې وتښتي. هغه د جهادي مشرانو ته په خندا وویل اوس تاسو د عیسی په مرسته راځئ او رژیم ړنګوئ بدلون راولئ او ټاکنې ترسره کوئ. مجاهد زیاته کړه چې دا ډول هیله یو خوب دی. نوموړي څرګنده کړه چې دغه کسان د لویدیځ د استخباراتو په ملاتړ هم بریالي نه شول. اوس فکر کوي چې د داعش په ملاتړ بیرته راګرځي. د اسلامي امارت ویاند دا ډول غونډې د شرم وړ وبللې او زیاته یې کړه چې سیاسي مشران ښه پوهیږي چې عیسی پخوا له دوی سره څه کړي او اوس به څه کوي. تر دې مخکې سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي و چې د مجاهدینو پخواني مشران په ترکیه کې د داعش له استازو سره لیده کاته کوي خو د افغانستان ژغورنې د مقاومت شورا دغه راپورونه رد کړل.